ځوان هلک د ګیرې والے ملګري د مړ کولو نه پس باقي ملګري خبردار کی وی بهراني کسان مونږ وجل غواړي نه کا آزادول وی کدرنه راغلل نو یو به هم ژوندې پرې نږدي په دې کې د مارټن په وارلس کې هغه کس بیا خبرې را شروع کی وی چې غسوري موخه زه تاسو ته په کیمره کې ګورم مال د هلک راکې زه به تاسو ټول پرېږدم په دې سره د ټولو سترګې هغه ته وربوړي چې هغه ورته په یره کې حقیقت ویل شروع کی وی تاسو نه پوهیږئ ما ته پته ده چې دا څوک دی وی دا आवाज د میګویل دی کوم چې په پولیس کې دی په دې سره ټول حیران شي چې پولیس پتا باندې سکی چې دی ورته په جړه کې وای وی هغه ما برباد کړو زما د وجه هغه د نوکرې نه وستل شي اوس زمانه هغه د دې خبرې بدل غستل غواړي د داوی د پوهولو ډیر کوششونه وکي او د هغوی په بار وته کې مطلب او ټول په یو ځای باندې د ترانیز دی کیږي د لپاره چې د نه په زور باندې چابي واخلو او دی ورته حواله کو خو پوښ قسمت سره مارټن را مخ کی شي او دی ودرې د ډیرو کسانو د وجه د ټول راقابونه کلی شي او لامیز ها هلک سره په جګړه شي چې ځان د بچ کولو د پاره چابي خلی ته ورواچي په دې سره ټول خاموش شي او د یو قیدینه پکې دا برداشت نشي او د اور د مړ کولو په سپری باندې مارټن په پوزه باندې وهي مارټن چې پوښ کې راشي نو دا غزوان هلک سره یو ځای هغوی بند کړي او بار هغوی په خپل مس کې پټي پټي خبرې کوي چې چابي خود تیر کړه اوس په دل خېټه شلي وو چابي به تنه روباسو چې مارټن ورلا आवाज ورکي وي مازغه مو خراب شي وي دي په دې کې د مارټن په وارلس کې د میګویل یریدونکو आवाज بیا را شروع شي وي دا موجنه دی ماته ژوندې پکار دی میګویل ګاډ سٹارټ کی او بل خوا درې وانه ملګری لګیاوی په ګاډي کې تختیدو لار تلاش کوي بل طرف ته زخمی مونټه په وینو کې لټ پت را پاسي چې خواته د میګویل ګاډي بند ولاړی چې دی ورل شیشه ماته کې او دنه پکې د تمانچا د دیارلس کلنه جنې تصویرانو او اخبار ملو شي چې پکې لیکل شوی وي د میګویل لور روکه شوی دا او د یو کال تیرېدو باوجود هیڅ پته نه لګي مونټه پوه شي چې د خپل لور قاتلانو نه بدلا اخلي لامیس او ملګری هغه سه د وته په کوشش کې لګیاوی چې یو ملګری ته د کولاویدو والا نټونه ملو شي چې د مغه سره په کولا وهلو کې لګیا شي او د ټولو په مخ باندې خندا راشي میګویل ګاډي په مخ کړي په دې سوچ چې ما ته څوک هم سره شي ویلې چې په دې ګاډي پسې مونټه راشي او ډزې په شروع کی خو له چې ګاډي بولټ پروف او ډزې په اثر نه کوي او میګویل ته بچو شي وی ګاډي وترپا وغه دوه والا نه یو ګاډي پر راکټ کی چې شي ورلماتي کی خو مونټه هم سه عام کس نو دا او درې دوه پځې باندې ګاډي ورته رامخ کی او بریک ورته واخلي خو د قیدیانو د ګاډي وزن دومره سیواوي چې د په دربلو کې ناکام شي او ګاډي ته اخوا کی چې د ګاډي تولت نه ګډه وډه شي او نه سره وجنګي د دې په دوست سره میګویل داسې سخت بریکونی سي چې ټول قیدیان په ګاډي کې مخ کې راشي چې په دې سره د لامیس د خطنی کس په سر کې میخ لاړ شي او هم په دې وخت کې هلاک شي چې لامیس ورته بازونه کوي هغه د جواب ورکولو نه میګویل په مانټه پسې ټوپک په لاس راکوس شي چې مانټه غریب د مخ کې نه د مرګ په حالت دي چې دې ورته سهمونه وایو په مایوسه کې د بس خواته کینی خو د لور غمه کې ناستو د پرې نګدي او بس ته په خطو باندې مجبور کی هغه ګاډي په پوره سپیډ سره چلول شروع کی داسې لګي هغه منصوبه بدل کړه هغه ټول شپه ګاډي چلی او سم د سارا د بورو په علاقې کې را داخل شي هغه دغه تکي ګاډي درې او په ور باندې ډز شروع کی چې د ګاډي نه غیر چا پیر د ډزو نه پس شاته ورته د کتونه بغیر را روان شي او لږ سات پس بس په مزه په ورو کې پټو بيدو شي قیدیان چې څنګه په ګاډي کې وبو پراختو ویني نو غوبل جوړ کی هر طرف ته صرف یو وازي وی ور چرته دی چې مارټن ورته وای وی صرف یو لار ده د ایمرجنسي والا چې ټول ورته بچو شي وی کم دا چې مارټن ورته وای بیا هغه ما تاسو نه پټه ساتلې و د دې د پاره چې تاسو زه په قابو کې وساتم لامیس د مارټن د اتکړو په کولا بهلو کې لګیا شي د دې د پاره چې د ایمرجنسي لار راته کولو کی خو د بدقسمتۍ نه تار ته په وبو کې وغورځيږي او به دومره سیبا شي چې د مړې پورې راختلی چې د لامیس ملګری په تار پسې کتر تلو فیصله وکي چې ملوشي ورته لامیس لا په ورکولو سره د مغه سری په هات کړي کولو کی خو د بدقسمتۍ نه د تار روړو والا ډیر وخت د ساده ناغستو د وجه به هوش شي چې لامیس درابې دارولو کوشش کوي او مارټن د ایمرجنسي گیټ کولو کی چې ټول په نمبر باندې بر روخيږي خو د تار روړو والا په ګاډي کې مړ پاتې شي د یو بو د وجه مارټن به هوش شي چې لامیس پر راخلو سیټ تکي خو خطر لا ختمني او د میګویل ورته پام شي ځوان هلک چې څنګه ویني هغه خپېس پکې کی خو لامیس د تختیدو والني او مارټن لا پسینه زورونه کوي او چې کله په دې کارونه شي نو په خله کې ورلپو کې وهل شروع کی چې دا کار وکي او هغه په ټوخو په هوش کې راشي چې دوانه د خنې د وجه راټول شي او یو بل سره سترګې نشي ملا وهلي چې په دې کې مارټن لاس راړوان دي کی وي ته آزادي په تلو کې مارټن په ګوډه خپه باندې یو کلی خواله ورسي چلته کې میګویل په ځوان هلک باندې ډزې کوي چې مارټن ورپسې ورشي خو میګویل په پوهه شو ټوپک ورته ونیسي وی مارټن زه څوک هم نه وجنم ما ته صرف ها هلک پکار دی چې مارټن ورته وای وی راځه چې خپل ځای ته لاړ شو هلته کې به خبرو کو چې میګویل ورته په
جواب کې وایي زه چرته کې هم نه ځم خبره به هم دلته کې ختمو او د کار د ختمولو نه پس زه په خپله باندې ځان له سزا ورکوم. د دې پورېدو سره مارټن حیرانه پاتې شي بیا اخر ته غواړې څه چې هغه ورته راشروع شي. یو کال مخکې زما د 14 کالو لور او غوا شوه چې پولیس ته څه ثبوت میلو نه شو خو چې کله پکې ما تحقیق شروع کړ نو پته راته ولګېده چې دې ظالمانو لاول زما لور وژلې ده او بیا یې ټوټې ټوټې کړې ده او خښه کړې ده. په دې سره مارټن ته خپله لور رایاده شي چې واقعي دې په حقه دی. دې خبرې کې چې په دې کې د میګویل ځوان هلک ته پام شي چې منډه وهي چې دې په ډزو ډزو کې پخپه وولي. د تو درولو دپاره مارټن ورسره په جګړه شي خو د خوخپې د وجې ډېر وخته پورې ورسره مقابله ونه کړلی شي او دغلته کې زخمي پرېږدي او په خپله باندې په هلک پسې را روان شي. دغه نه پاتې شوي ټوپک مارټن را باخلي او ورپسې شاته را روان چې دواړه ورته په نظر راشي چې میګویل لګیا وي او د ده نه په سوکانو کې د ملګرو په باره کې تپوس کوي چې هغه ورته چغې وهي ما هیڅ هم نه دي کړی چې په دې کې مارټن په ټوپک هوایي ډزو کې وایي څنګه میګویل ورته وګوري نو هلک کاڼې روچت کړي او میګویل پې په سر ووهي. خو د دې نه مخکې چې حالات نور خراب شوي وو د پولیسانو هلیکاپټر دغلته کې رارسي او میګویل د هلک نه تپوس کوي چې تا سره څوک وو چې هغه ورته په چغو کې وایي که ته هر څوک یې زه تا ته نه وایم ته زما څه هم نشې کولی. چې دې په لیدو سره د مارټن په میګویل باندې زړه خفه شي او ده ته د چل ښودو فیصله وکړي. دې لاول په خپه وولي چې دې په لیدو سره میګویل حیرانه شي او د بل ډز د کولو نه مخکې هلک ورته ځای وروښایي په کوم ځای کې چې د هغې لاش دفن کړی او د نورو معلوماتو دپاره په لاس باندې ولي چې هغه ورته د باقي ملګرو نومونه هم واخلي. اوس مارټن په خپله باندې د ده په ملګرو پسې په ګرځېدو شي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.